خاموشه یو اوس کلیګ ایمان او غیرت در پکې وي په رسول الله مو غیرت وکړي په دې اغاګانو نجس وبندي سي درته وای رسول الله شکر باندې کړی رسول الله قسم کوي وای والله دې ما دې قسم کو الله ما لا عائشه بد کار نه لیدلی بد خبره مې نه جنیدلی الا خیرا هغه ټوله د خیر ښځه ده هغه ټوله د څه شي ښځه ده د خیر ښځه ده بیا بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې څه ورته وایي چې ما دې قسم کو الله ما له دې نه بدي نه ده لیدلې دا دی بله خبره اوس وای ابو بکر رضی الله عنه دا خبره کړې ابو بکر زړه مې درته وښودله په بخاري کې چې خپله بچکه باندې زړل او د ابو بکر رضی الله عنه جواب هم رسول الله تاسو ته له بخاري او له مسلم ماذا اقول په یو روایت کې د بخاري راځي ماذا اقول څه ورته وایم په بل روایت کې راځي والله ما ادري ما اقول له د ما دې قسم په الله زه نه پوهېږم رسول الله ته څه ووایم ځکه ابو بکر علم الغیب نه و ابو بکر د رسول الله په مخ کې نه تلل رسول الله په مخ کې خبرې نه کولې رسول الله ته انتظار کول چې رسول الله څه وایي عایشه رضی الله عنها خپل پلارجان ته وایي ګوري که پلار ورته ویلي وای هغه بل روایت چې دغه د رسول الله دښمن راوړی دا خپلو عوامو ته دوکه ورکړې ده څه ورته وایي ابو بکر ورته ویل سي ما تنتظرو چې ته څه انتظار کوې دغې ښځې ته چې هغې ستا سره خیانت وکړل او بیا یې زه رسوا کړم آیا عایشه رضی الله عنها بیا بیرته له خپلاره پوښتنه کوله چې رسول الله ته جواب ورکړه نه څه ورته وایي وایي یا ابي ای پلارجانه عجیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ما پر ځای جواب ورکړه هغه جواب نه ورکوي پټ خوله کیني تر څو رسول الله په دې ځای کې ناست ده له عایشه رضی الله عنها سره خبرې کوي عایشه رضی الله عنها خبرې ورسره کوي دا لویه واقعه ده چې په نبي عایشه رضی الله عنها باندې منافقین وتور ولګول هغه منافقین هم په الله قسم ته دې خلکو شرف درلودل تر دې خلکو ځکه غور ډایرکټ د رسول الله توهین نه کول د دغه اغاګان د نن زمانې دا مجوسیان ډایرکټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوي تاسې وګورئ بیا مور ته وایي په دغه ځای کې دغه یوه خبره یاري بیا ښکاره کړي چې د خلکو ته ښه پته معلومات یې ولګېږي چې موږ اغاګان څومره دوکهباز دي څومره په اهل سنت والجماعت باندې دروغ وایي لا اله الا الله ځکه دا د دوی د ټولو لویو مرجعو دا فتوا ده وایي د اهل سنت سره چې د دلایلو په میدان کې ناکام سواست نو بیا دروغ ورباندې وایست څه وایي مسلمانانو وګورئ ما یې خلاص کړه خپله زما مور هم په ما باندې تهمت لګولی بیبي عایشه وی خپلې مور نه دی ګورې قالت امي وایي ما مور ویلو عایشه داسې کار وکړه زه اوس نه یم خبر چې زه رسول الله ته څه جواب ورکړم تاسې وګورئ مخ دې تور څه چې دروغ وایي مخامخ دې کتاب مخې ته پروته په کتاب دروغ وایي فقالت امي والله ما ادري ما اقول لرسول الله دې ما دې قسم په الله زه نه یم خبر نبي علیه السلام ته څه ووایم بیا آیاتونه د عایشه رضی الله عنها په براءت کې رانازل شول دا د تاسو ګوري چې د اهل سنت والجماعت باطل روایت راوړي خپلو عوامو ته دوکه بیا مخامخ په بخاري دروغ ویل بیا وایي عمر ده ابو بکر رضی الله عنه داسې وکړل بیا یې وایي مور داسې وکړل په دې خبره باندې پوه سولاست په دې قضیه باندې پوه سوست که پوه نه سولاست